لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی قتل بے یو خو خبر بے دوی سره کول او شاب اکلا دوی تا نو دی جنکو پہ اللہ پڑھ کے رحم پیدا کہ گورا ماوی چی پا اللہ دے بروسا اکلا نو سا دی کم دی شعیب علیہ السلام و توی خزا لارا شبچے او داس الکرا والا مالا واقعی که مسافر و سوکینی نو چی منگو سر امرستو کو تا یو جینے رالا او دی موسیٰ علیہ السلام توی ان ابی یدعو کتا زما پلار تا غوارے لیویتو یا که اجر ما چه تا که مونتا گڑی چه علیہ سیراب که داغی مزدوری دل درکی ولی که دا سی غواری کی دی شرا نشی او دی وقت خودی پیسو تا محتاج دی نو را روان بشی دیر خدا دا جینکے مخ کی دی موسیٰ علیہ السلام مپسیر مفسرین لکی ویدے که هوا رالا نو چه هوا رالا دا دی جنه دا پینسی اولا قولی و دا دی لاندی خپیخ کارشوی نو موسیٰ علیہ السلام متویش تاسو شاعتا شای زمانا زبا مخ کشم او ما تا آواز را کوي چې خی طرف ته توشه یا گس طرف ته دے گور آغا امانتگری دا او حیا دا پکے پیغمبر کے خدای پیدائشی حیا ایمانداری او دیانت اچولی اللہ دا پیغمبر خور دا سے پیدا کرنی ابراہیم علیہ السلام متعلق اللہ نوی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وی مونتا پتا ہو چی دینا پیغمبر جوڑے گی نو دا ہدایت رانا مرتا پا دی معشوم والی کے چولے یو پیغمبر چا دا سے نرے تیر شوے چی پاگا دی سوک دا وعد خلافے دا دروغو دا دوکے الزامو لگی اگر که معشوم والی کی ولی نشی لگولے او که لگولے دی نو ثابتو لے سوک لش ظاہر عیب نم خدای پیغمبر بچ ساتی او پاک او دا باطینی عیبونو نہو ذکر خدا زمونگا عقیدہ رچے انبیاء دا گناہونو نا معصوم دی خدا پاک ساتی افادہ دے گا نو دا جنکے لار پلار تیلوے دے چی سنگوارا غی حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر آگا پی جان چی دا لک سوک تے دن بسو پورا تپوسونے تے اکل دا کم زیادہ مصر دا سے میں اکل دا سے میں اکل دا سے میں اکل دا جنے وطوئی بابا دیدان سر مزدور کا ان خیر من استاجره القوی الامین دا ډېر ښه مزدور دی یو خو مضبوط دی پهلوان دی ځکه مزدور هغه سړی پکاري چې هغه پهلوان قوي وي دا نه چې ګنې کمزوري داسې مزدور نه دی پکار د مزدور صفت به دی چې دی کار کولی شي قوي او دویم صفت د مزدور به دی چې امانتګري خیانت نه کوي دکان کې سره مزدور دی چې پیسې د نه پټۍ په ده به څه کوي کارخانه کې د سره نوکر دی چې سازشونه درته کوي او خیانتګر دی نو د دې تعالی کار نشي سمولی نو دوه خبرې شو یو قوي قوت دا مزدور یو صفت دا او بل امانتگری دا دواړه پکې موجود دی وی دی دا سنه معلوم اکلا دی جنه وی دا چې هغه بورقیر استو د کوینې سر لرکو دا غینې مضبوطوالی معلوم او د شکل هم د سړي پته لګي او امانتګری د دینه معلومه که چې پلاره دی ته مخکې شو جنکې ځان نه رستو کړو چې ورته ګورم او چې ورسره د کوي په غاړه خبرې کولې نظر یې ته بل خواړه نو حضرت شعیب علیہ السلام ورته وی وی داسې کار وکړه یو صلاح کو ما سره یا تکاله خدمت وکړه یا لس کاله که تکاله دې وکړل اوم ستا خوښه ده که لس دې وکړل نو دا به دې لوی احسان نو زما په دې جنکو کې یو لور به درته په نکاح کړم موسی علیه السلام خو د خدای نه هم دقه غوښتل چې د مصر نه راووتم بې کسه بې څوکې راشه خدای پاک راله موقع راکړه نو ورسره اته کاله مفسرین وي لس کاله یې ورسره تېر کړي اوس ګوره ده په الله بروسه وکړه الله ورسره څه وکړل د فرعون د دربار نه یې راوویسته هغه فرعون چې د خدایه دعوی کوله او د شعیب علیه السلام خواله یې راوسته په حقیقت کې خو د فرعون دربار د هیبت دربار او د مال او دولت او د عیش و عشرت لیکن د خدای په نس کم دربار بهتر د حضرت شعیب علیه السلام دی ورسره یو په الله اعتماد شو دویم دا چې د فرعون دربار کې نو پا گناہونو با چپو غگیم نشو کولے او دا فرعون تا خلقو سجدی کولے ربی وطوے دا بسکول موسیٰ علیہ السلام پا دی چپم نشو پاتے کے دے کہ چپ پاتے کے دا خبرنوا او کسیوینو لانجا با جوڑے دلا نو راغی دا حضرت شعیب علیہ السلام دلتا دا سر چل دا کئی دا پیغمبر ہے وطا چلو نخی خدای پاک پہ سونا بے احسانو کا
نو الله باندې باور کې ضایع کوي باندې نه ګوري. چرته چې دې په الله باور وکړه قسم دې که الله ضایع کړه نه به دې ضایع کوي. د دنیا هر څومره طاقت چې د ستا نه به اوچتي ته به ته یریږې خو الله ته نه یریږي او د الله نه هر څه لاندې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو دعا کوله هغې کې به یې دا وي اللهم انی اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته. وی یا الله د هر شي د شر نه پناه نیسم، ما بچ که د مخلوق د شر نه. او عجیبه لفظ وی دا چې د چا د شر نه پناه نیسم وی دا د ټول مخلوق سټوکې الله ستا په لاس کې دی. لکه یو سړی څوک نیسي سر نه یې رونیسي سټوکي نه یې رونیسي او ښکته پورته کوي. الله د دې ټول مخلوق سټوکي ستا په لاس کې دي. په دې ته قادر دی کینې پاسې ته دی له ژوند مرګ عزت مال دولت هر څه روغ صحت شکل تا ورکړی دی دا ستا لاس کې دي. نو خدای ته مې ته ساتې دا عقیده به جوړه. قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتوکل على الله فهو حسبه. په الله بروسه وکړه الله کافي شو. مسافر دی د شعیب علیه السلام غوندې پیغمبر غېږه وله خدای ورکړه او د شعیب علیه السلام تربیت له خدای راوست. او شعیب علیه السلام ورته وایي چې فکر ونه کې وی نجوت من القوم الظالمین. وی دلته د فرعون لښکر نشي را رسېدی هغې نه خلاصې. لس کاله پس ګوره الله مزید احسان ورڅه کوي. ګوره چې الله ته محتاجه شو د الله انعامونه ګوره. یو انعام دا چې د فرعون نه یې راوست د هغه د هغه ظلم د دربار نه یې راوست. دریم انعام څه دا د شعیب علیه السلام تربیت یې ورکړه هغه سره اوسیږي محفوظ یې که. اوس بل انعام ته ګوره لور یې ورپه نکاح کړه. او موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وی که د خوښي زه به د خپل مور ملاقات ته لاړ شم. ډېره زمانه تېره شوې د 10 کاله تقریبا څه کم و بیش ما به هلته څوک څه پېژني. وی ډېره ښه ده لاړ شه. نو ګډې چیلې م وله ورکړې وی دا ځان سره واله په لاره به د ضرورت راځي دا بیبي م د سره ده. او یو کونټۍ وله ورکړه وی ورشه دننه یو کونټۍ پرته ده ځان لته یو کونټۍ راواله. دا ګډې چیلې خلک بیابانو کې سري خامخا امساګانې ورسرې دې لاړ یو کونټۍ راواغېسته. شعیب علیه السلام ورته وکتل وي دا کېده بله راواله. دې لاړ هغه یې کېښوده چې بلې ته یې ګوتې کړې راویوسته هغه هم حقه په لاس بیا ورله. وی درته وایم چې دا مه راله بله راواله. وی ما خو صاحب کېښوده بله مې راواغېسته. وی نه همغه دې راوړې ده. وی ښه دا کېده بله راواله. چونکې یې کېښوده چې ګوتې یې کړې راویوسته وی بیا دې همغه راواغېسته. وی ښځه وړه ځان سره. وی دا هغه کونټۍ وه حضرت آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره 10 څیزونه راوړي یو یې پکې دا عصوا د موسی راوړی شعیب علیه السلام وله ورکړه. دا بل احسان دا بل نعمت یو شمېره اوس. دا نعمت دا هغه کونټۍ د جنت والا او د دې په کمالاتو به مسپېښې ګډې چیلې ورسره دي چې څه منځې رالل وادي سینا علاقې ته. نو بیبي ته د ولادت د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف پیدا شو. نو دی غریب هم پریشانه دی او شپم ده شپه ده او پریشانه دی. او مفسرین لیکي چې داسې نرې نرې باران هم ورېږي او زول او سیلی هم ده. نو دا بیبي ورته وایي چې ما له څوک وګوره د خدمت دپاره په ما خو د ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو. نو د یو ځای کې رڼه ولیده حضرت موسی علیه السلام چې رڼه یې صحیح کړه نو رڼا خو خامخا هغه ځای کې وي چې کوم ځای انسان وي. یاره دا معلومیږي چې دلته څوک انسانان دي یا به د چا کورونه او یا به خیمه کې څوک اوسېږي. ورځم یا به ته څوک راولم او یا دې وخت کې زنانه ته د اور ضرورت وي د ګرمیش. نو څه اور شغله به څه به ته شی به ترې راوړم د دې بیبي کار به مې پیو شي. نو دی روان شو. نا بیبي ورته څه وایي دا خو د هغې علاقه ده ورته وایي داسې کار وکړه چې دا سپلی دې پخپو کړه او دا کونټۍ هم ځان سره واله ځکه په دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي. دا وادي د علاقه د مارانو ده. نو سپلی پخپو کړه کلکې که او کونټۍ ځان سره واله ډېره ښه. چې سینګ ور ورسېد بیبي پرېښوده نو هغه اور په اونه کې بلیږي. ظاهر کې اور ښکاري رڼا ده اونه کې بلیږي او هېڅوک نشته په میدان کې.
هیڅوک هم نشته. دې کې سوچ کوي چې په دې ونه جو ورور لګېدلی دی، زه ودرېږه زه نور څه کوم. نو یو شوړی راواغېسته له څانګو ډکو د هغې نه یو شوړه جوړه کړه چې دا به بله کم او د دې نه به څه اور جوړ کړم او بیبي له به یو سم. نو چې شوړی راواغېسته هغه اور ته یې ونیوله نو هغه اور ته بره شو. اور نه دی خو ده ته اور ښکاري بره شو. نو چې دې نوره شوړه اوچتوي هغه اور په هغه اونه کې نور اوچتېږي او چې دې شوړه راښکته کوي او پسې راښکته کېږي. نو دې حیران دی چې خدایه دا خو ناشنا اور دی، اور ښکته پورته کېږي نه لوګې کوي او نه تو کوي، رڼی خشته رڼا ده نه لوګې کوي نه تو کوي نه د ما شوړه ورسره جنګېدی شي، رانه ښکته پورته کېږي. په دې سوچ کې دی چې آواز وشو یا موسی انی انا الله، ای موسی زه اور نه یم، زه ستا رب یم. دا خپل یو تجلی الله درته وښوله. فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی، دا پڼې خو دې له اول وباسه. ته اعتماد د په پڼو وکړه چې ما به د مار نه پڼې بچ کوي. دا اوس هغه وخت دی چې الله دله نبوت او پیغمبري ورکوي. نبوت او فیصله وکړه را روان شو او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو، وی په دې لاره ځه، قوم دې بوځه. ډېره ښه روان شو. فرعون ته پته ولګېده، چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل، بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي، زمونږ ټټۍ به څوک پاکوي، دې خو به خدمت په بني اسرائیل وکړو او زمونږ دا ځمکې به څوک کري او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي. وی ځای چې زه ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دا ورته ورپسې دي. 6,00,000 خلک خوله لري. چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه. ولې وی دا خو په دریاب ورلو، دا خو دریاب والا لاره ده. الله ته یې رجوع کړه، وی تا خو ما ته دا لاره ښولو، دا خو مخکې دریاب راځي په دې ځه. دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی. موسی علیه السلام وی انا لمدرکون، صاحب دغه دې را لاندې کوي. وی نه هرګز کله دا نشي را لاندې کوي، ځه زه در سره یم ته ځه. خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیه السلام الله ته اوس بس کوم، هغه لښکر خو راپسې را روان دی، را ورسېد. مونږ خو پیاده یو، هغې سره خو بله اسونه دي، اتیان دي ورسره. وی دا کونټه یې دې وبوله یوس. چې کونټه یې وبوله یوړه نو د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وې، 12. نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې، 12 ځایه. دې کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و، ډېر لوی رشم و. او بل دا وه چې تقسیم یې وکړو نو که چاته وي چې مشران مخکې چې او کشران نو هر چا به زور لګاو. وی هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم، دویمه د فلانکي قوم، درېیمه د فلانکي، څلورمه د فلانکي، هر یو قوم جدا شو په خپله خپله لار روان شو. چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي، خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه لري. او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه. الله ته څه دي؟ دې پې روان شو. فرعون ته قوم ووی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده، یا رب دوی سره مه کوه مقابله. وی دا زما د زور وشلېده، زه رب نیم، انا ربکم الاعلی، لوی خدای خو زیم، دا ما ته وشلېده. نو دوی پې پورې وځي ما ته وشلېده. خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل. چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته، دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده او دې لګیا دی زور ورکوي. حضرت جبریل علیه السلام ورغی او دې واګ ونیو ورېښ را دننه یې کړه. او چې څنګه یې را دننه کړه دوی را روان شو او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو. یو سر یې په یو طرف کې دی بل او دریاب دې منځ ته شو. موسی علیه السلام ته یې وروړه دې وبوله کونټۍ. او چې کونټۍ یې وروړه اوبه یو بل سره وجنګېدې، ټول غرق شو. فکان من المغرقین. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل، تاسو کتل ورته. دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی. ستا مخکې مې غرق کړل. خطا. حضرت جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، په بخاري شریف کې حدیث دی، بخاري کې راځي او دا دی په بخاري کې ګران هم دی لغوندې. هغه طالبانو خبرې درته نه کوم. وی د الله رسوله ارمان که هغه وخت دې لیدی وي، ارمان وی چې دی کله غرقېده
نو ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله، دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه. 6 لکه لښکر یې په سکندونو کې غرق کړه. یو سړی خپل دشمن ته کلونه تېرئ په یو لار کې کوله، په بل لار کې ورته کښېني نشي وجلی. الله چې وغواړي 6 لکه په سکندونو کې لاړ. او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا، ورګه دې محفوظ کو چې دې رستو خلکو د پاره عبرت او نمونه شي. نمونه ټول غرق شو، فرعون لاش دا اوچې تر وغورځېد او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی. د فرعونیان ډیر دي. فرعون د مصر هر بادشاه ته وایي. د ده نوم ولید و د پلار نوم یې مصعب و، ولید ابن مصعب. لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی. نو تاسو تپوس وکړئ چې څوک مصر ته تلي او نن سبا خو یې په دې کمپیوټرو باندې ښیي. د نورو فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي، هغه نقشي دي هسې د قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه. خدای کولی شي که نه شي کولی. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زمانه غافل شو نو ژوند به وله تریخ کم تریخ. کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي، کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي، کله به پې عذاب د بې بارانۍ په شکل کې راځي، د قحط په شکل کې، کله به د ماشي په شکل کې راځي. اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان. انډونیشیا مو کتل سونامي چې پرې راغلی 100 کاله مخکې، تاسو ته پته نه دی. زه خو د دې حالاتو معلومات کوم، زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم، ګورم معلومات کوم، اخبارونه رسالې او دا کتابونه ګورم معلومات کوم. تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغلته څومره پلیتي ده. او یو جزیره ده پکې بالي ورته وایي، بالي، چې هغې کې داسې څرګند ښکاره ګناهونه کېږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په هم داسې ونه کېږي. خراب ګناهونه او پلیتي او د پلیتۍ ډېرې دي. اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج ده، نو دا پاجامې چولي د پتلون په شکل، هلته خلک ښکلي لباس اچوي، هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي او د دوی هماغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي، تنګې جامې یې اغوستې او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي. بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي، بیت الله له. او دومره بې خونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي. منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمانو درېږي، لارو کې مانځه ته ولاړ نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په دا منځ کې ناست دي، وجود به یې ورسره جنګېدلی. د ښځو او سړو داړو پروا نشته، ډېر بېکاره خلک ته نور نشته. الله پې سونامي راوسته، په لکونو خلک یې تباه کړل که نه. جاپان غوندې الله ښایي، جاپان غوندې د ټکنالوجۍ ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی. پر اوس کال یې پرې کومه زلزله راوسته، اوبو والا زلزله، جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړه. ایرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي. الله سره ډغرې نه شي والی، نه د الله قهر سره ډغرې والی شي او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي او نه الله په مستۍ والی شي، مستي ورسره نه شي کولی او نه په دې دولت خفه کولی شي او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی. الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو په څه به کوو؟ په توبه به کوو، رضا کوو به الله او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي. قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی. بعضې مفسرین لیکي د تره زوی دی او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي. بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی. موسی علیه السلام له الله ډېر عزت ورکړ او مالدار هم دومره نو، ټول قوم یې تابع شو، پیغمبري الله ورکړه، قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده. قارون نه دا برداشت نه شو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مال دي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیه السلام الزام ولګوه، مستي خوار چا کې وي که نه، الزام یې پرې ولګوه په موسی علیه السلام. او یو ښځه یې ولمسوله، تاله به زه دومره پیسې درکړم
او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیل ته تقریر شروع کړي ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کوې او ما سره دې ګناه کړی بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته دغه ښځه پاسېده